ځان الحمدلله مسلمانه یم. کومه مسلمانه یې؟ مایک مو خلاص کړئ. کومه مسلمانه یې؟ د کلمې مسلمانه یم. څنګه ته مسلمان یې بس؟ ښه کلمه خو قادیانیان هم وایي چې د ټول امت په اتفاق کافران دي ځکه په ختم نبوت عقیده نه لري. معتزله یې وایي، جبریه یې وایي او قدریه یې وایي وغیره وغیره ډیر باطل پرست دي چې هغه کلمه وایي. نو زه اوس تا کوم یو منم چې قادیاني مسلمان یې، معتزلي یې، قدریه یې، جبریه یې، اهل سنت یې، رافضي یې، کوم یو یې؟ نو دا ته ولې تاسو کوي؟ دا ډیر امپورټنت لګی تا دا خبره. نه اوس همدا ټول خلق په دنیا کې موجود دي. زه غواړم چې د تا په هغه اساس خبره در سره وکړم. قسم خبره اوره. ول شرمېږي چې ته وایې نه الله بدل کړي یا غږ بدل کړي. ګور کې توري غوښسي اوس په دنیا کې دا ټول باطل پرسته فرقې موجود دي. دا خبره به ما په هغه وخت کې در سره منلې وای چې چیرې دا باطل پرسته ډلې نه وای بیا ما ځان ته سنی نه وایل. دا اهل سنت والجماعت د ما دي پہچان دي پاره دي. اوس باطل پرست ډلې او فرقې بیخي ډېرې او زیاتې دي. هر یو ځان ته مسلمان وایي. زه چې ځان ته سني مسلمان وایم که چېرته دا باطل پرست ډلې نه وای، که چېرې دا د قرآن او د دین مخالفې ډلې نه وای، نو ما به درته ویلي و چې زه مسلمان یم. الحمدلله مسلمان د یهودیت، د نصرانیت، د مجوسیت په مقابل کې مسلمان یم. اهل سنت والجماعت چې یم دا د قادیانیت، د رافضیات او همدغه شان د معتزلیات د دې په مقابل کې بیا اهل سنت والجماعت یم. که څنګه خبره واوره د ته کومه خبره کوي کنه د کې لغون کې اتفاق لره د موږ پاکستان کې کم چل په مسلمانانو او خاص طور په پښتنو کې دي کنه په دې کې د تازه کا سپورټ نه کوم. یو ریزان راته وخیا زه د دنیا په حالاتو باندې زه کار نه لرم. زه د مسلمان خو یې په پاکستان کې نه پاتې کیږي. د ترغله یم اوس مسلمان په پاکستان کې کوم حالات ما خو نه دی راوستلي او نه په پاکستان کې زه حالاتو ته تغییر ورکولای سم. هغه د مال سوینه لوړه خبره ده. په افغانستان کې کوم حالات زنه تغییر پکې راوستلای سم، نه تبديل پکې راوستلای سم. په دنیا کې کوم حالات زنه تغییر پکې راوستلای سم، نه دومره طاقت لرم. اوس د تا هدف څه شي؟ د مطلب دی موږ ته وایي چې ته څوک یې؟ شیعه یې که سني یې؟ الحمدلله زه بالکل پخه شیعه یم او د ما کم فالوور دی کنه خبره ته اوس تم خبره واوره کم مو فالو کوم کنه هغه ابا او اجداد نواله هغه ماشوم پو کنه نو خدای کور کې پیدا شوی دی او څه کم زه فالو کوم کنه هغه ولا ماته ډیر ارسه پته دی او کته ځان نه وای کنه نو دتا ته ګناه نه ملاويږي او کزه ځان وای قبل وسته کنه د امام علي عليه السلام د امام علي عليه السلام خبره ها وک کزه ځان وهم قبل سو ځان وਹੀ نو ته نه ګناه ملاويږي نه تا ته نه وانو کې ثواب ملاويږي نه ګناه ملاويږي ما ته خلګي نو ځان وهم کما ته خون نه راکې نو زه د چا په محبت کې نه ځان وهم نه بس غلطه خبره کوم نو دا د تاسو نوم څه شي ده؟ په بخښنه ما نوم ده ماریب. څه شي ده؟ ماریب سي دا قرآن معنی را سره الحمدلله همې په دې قرآن کې درته ثابت کړه چې ځان وهل، ماتم کول او په شپه له 3 ورځو زیات غم کول او تورې جامې اغوستل وغیره وغیره کومې له دې قرآن نه درته ثابت کړي چې دا ټول حرام او ناروا دي بیا به منې؟ ولې حرام دي؟ څنګه څه خبره حرام دي؟ الله وایي حرام دي. الله ولې وایي حرام دي؟ ما ته صرف د دې مطلب راکړه د چا په غم کې عام انسان ما خبره ته مثلا راځو د خپل مایک مور بندوي مکوي د ماریب سي مایک مور بندوي ماریب سي ته ځان وهې مسترګو ترش ماریب سي ته ځان وهې ځان نه وهم ها دا څوک سي وهې په کوم اساس په کوم دلیل باندې دوی ځانونه وهې مهرباني وکړه خبره پیلا واوره یو منټ بیا غدا بعد ها زه دا تلون کې یو عام مثال درکم زه درته دا نه وایم چې چاپم کله مونږ د یورپ کې پاتې کېږم کنه د فلسطین په احتجاج د کم زه خو د پښتو ولا خبرو مې لکه پوهېږم نه خو زه به درته ورور وایم د کله هلته کې احتجاج کېږي کنه په ټاون کې نو دغه انګریزان کافران دي کنه د خالي هلته ماشومان ګوري کنه نو هغه په کوکو یو بل سره ژاړي او غم کوي د فلسطین. ما خبره ته پوهه فلسطین ولا کوم ماشومان دي یا غټ دي یا بوډاګان یا خځې کم هلته شهید شوي دي کنه دې خواته کوماری بس د ما پښتنه لته مشخصه ده بارک الله یو منټ ما ته ویل مو ته یو منټ راکای بیا به خبره ده هدایت نصیب کې ګوره زه خبره واورم تاسو دوستانو خبره وکما یو زه دغه خبره تا تر اخلم د تاسو کتابونو د تاسو له کتابونو یا د تاسو معلومات درکړم چې د یزید باندې دا تهمت د خلکو بیا ورسې یو خبره کو خو تاسو لطفا کوشش وکړئ فرست اف اول زه ریپورت تا وخم زه په نه پويګم قسم دې قسم کوم روزه د داخله کلا د فزول کمنټ کوي زه به نه پويګم زه تاسو سره خپل یو انفارمیشن درکړم یو خپل غیده پاره تاسو لیک سب یو ده ها
تاسو د ما دا بل اکاونټ راپورته کړي مسلمانانو. زه په دې ځای کې دا بل اکاونټ چې راپورته کوي زه د یو څو خبرې لرم. زه دا کتابونه راواخلم المل ښه راپورته کړي. علي بارک الله فیکم. د ما بل اکاونټ راواخلي بیا مې اواز ته در سره وقاري سره محترم اواز استا اواز دې راځي راپورته کړي. اکاونټ د پټو سره قاري سره راپورته کړی مې مننه. یو دقیقه ماته صبر وکړي. یو دقیقه ماته صبر وکړي. قراءة مسلمانانو غوږ د حسین علیه السلام قاتل واوره شمر ابن ذی الجوشن. دی خور ته وایم دا شمر ابن ذی الجوشن دا خو به دې اورېدلی وي. شمر ابن ذی الجوشن جی واو دا د تا کتاب ده. یو دقیقه صبر وکړي. زما کوم کتاب ده؟ ما ته اوس په تا شیعه کتاب کولاو کړی که سنیانو؟ ښه دا د شیعو کتاب ده. ښه د 12 امامو کتاب. نه زه شیعه نه یم، زه سني یم. صحیح ده صحیح. دا مستدرک سفینة البحار ده. نو چې د شیعو له کتاب به درته ثابت کړم چې شیعو په شهادت رسولی ده بیا خو بې منې. هغه خو هسې هم منمه. اوس غوږ سه ګوریا دوستانو مسلمانانو غوږ سي. شمر ابن ذی الجوشن دا ته سم په سترګو ورته وګوریا. وکانه دا یولو یوم الصفین